د خدای په نامه السلام علیکم ګرانو خوږو زده کوونکو، هیله منده یم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. ګرانو زده کوونکو، تیر درس کې موږ د میتانل یا د فارم الډیهاید په اړه وویل چې د الډیهاید لومړنی مرکب و. په دې هیله چې تیر درس کې کوم ستونزه ونه لري او ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته کورنۍ دنده هم درکړې وه. په دې هیله چې خپل کورنۍ دنده هم په سمه توګه ترسره کړې وي. ګرانو زده کوونکو، نن موږ د کیتونونه په اړه وایو چې په 40مه پاڼه کې یو. کیتونونه هم د کوم هایدروکاربنونو څخه دي؟ هغه هایدروکاربنونو چې اکسیجني مشتقات لري، یعنی د هغوی په وظیفوي ګروپ کې اکسیجن شتون لري. ګرانو زده کوونکو، د دې عمومي فورمول څه ده؟ د کیتونونو عمومي فورمول کاربونیل ده. دې ته موږ څه وایو ګرانو زده کوونکو؟ دې ته موږ کاربونیل ګروپ وایو، یا داسې یا هم داسې لیکل کیږي. نو دا د کیتونونو وظیفوي ګروپ ده ګرانو زده کوونکو، چې دا دوه الکایل سره وصل دي. څو الکایل سره؟ دوه الکایل سره. دلته وګورئ، دې خوا هم یو ار ولیکو، دې خوا هم یو ار ولیکو، دلته هم یو ار، دلته هم یو ار. نو د دې لپاره چې لږ لرې ولیکو چې دا غلط نشي ګرانو زده کوونکو، نو دلته لیکم چې یا داسې تاسو کولی شئ ولیکئ یا هم داسې. نو دلته وګورئ ګرانو زده کوونکو، دلته هم یو ار ده. ار خو پوهیږي چې څه ته وایي؟ الکایل ته وایي ګرانو زده کوونکو. بیا د دې په اړه هم وایو چې کیدای شي دا ار مختلف وي، نو د دې په اړه هم وایو. نو ګرانو زده کوونکو، هماغسې چې موږ ویل هغه هایدروکاربنونه چې اکسیجني مشتقات دي، یعنی اکسیجن په هغوی کې شتون لري. وګورئ، په دې کې هم یو اکسیجن ده او په دې کې هم یو اکسیجن ده. موږ په دې څپر کې 6 هایدروکاربنونه وویل چې په هغوی کې یو هم کیتونونه دي ګرانو زده کوونکو. د هغوی عمومي فورمول یې دا ده، او که دا ار نه وي نو وظیفوي ګروپ یې بغیر له ار چې ولیکو نو د هغوی څه کیږي؟ وظیفوي ګروپ کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، کیتونونه په دوه ډوله دي، یو متناظر دي او بل غیر متناظر. آیا پوهیږئ چې متناظر او غیر متناظر څه ته وایي؟ کیتونونه ګرانو زده کوونکو، دا په دوه ډوله دي، چې یو متناظر او بل غیر متناظر. متناظر دا هم غیر متناظر. ګرانو زده کوونکو، کله چې په کیتونونو کې یعنی په کاربونیل ګروپ کې دوه الکایل چې لیکل کیږي، یعنی دوه ار چې موجود دي، که دواړه ار یو رقم یا د هغوی یو رقم الکایل وي یا د هغوی کاربونونه مساوي وي، نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ متناظر کیتون وایو. نو مثلا اول د کاربونیل ګروپ موږ لیکو چې دا د کاربونیل ګروپ ده ګرانو زده کوونکو. نو دې خوا هم یو ار وي، دې خوا هم یو ار وي، یعنی دواړه یو رقم وي، د هغوی کاربونونه مساوي وي او الکایلونه هم یو رقم وي. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ متناظر کیتون وایو. او کله چې دا ار مختلف وي، یعنی دا کاربونیل ګروپ موجود وي، یو ار یو رقم وي او بل ار بل رقم وي، یعنی د هغوی هماغه کاربونونه فرق ولري، نو دې ته موږ څه وایو ګرانو زده کوونکو؟ دې ته موږ غیر متناظر کیتون وایو. نو وګورئ ګرانو زده کوونکو، په دې کې مثلا ار او په دې کې ار زبر. ار زبر په دې معنی چې یعنی د ار نه فرق لري، کیدای شي د ار نه د هغه کاربن کم وي یا زیات وي. که په دې کې یو مثال کار وکړو ګرانو زده کوونکو، مثلا دلته لومړنی الکایل نوم څه ده ګرانو زده کوونکو؟ میتایل ده. میتایل CH3. دلته دا خو د کیتون وظیفوي ګروپ ده، بیرته دا لیکو. تاسو کولی شئ داسې هم ولیکئ، دواړه صحیح دي ګرانو زده کوونکو. نو یو مثال دا رقم کار کوم، یو مثال هم دا رقم صحیح. نو دلته هم CH3. نو وګورئ ګرانو زده کوونکو، دلته هم موږ یو کاربن لرو، دلته هم یو کاربن لرو، دلته 3 هایدروجن، دلته هم 3 هایدروجن موږ لرو. نو دا کاربنونه مساوي دي. او بل ګرانو زده کوونکو، دا هم میتایل ده، دا هم میتایل ده. نو دې ته موږ متناظر کیتون وایو. د دې مثال د دې نوم څه رقم ده ګرانو زده کوونکو؟ کله چې موږ د متناظر
کیتون نوم اخلو نو د دې لپاره چې دا دواړه یو رقم دي نو په سر کې مونږ څه اضافه کوو؟ په سر کې مونږ دای اضافه کوو. دای څه معنا؟ یعنی دوه. دای میتایل. د دې نوم څه ده ګرانو زده کوونکو؟ میتایل ده. میتایل او دا هم د څه شی وظیفوي ګروپ ده ګرانو زده کوونکو؟ د کیتونونو. نو د دې نوم کیتون. ښه ګرانو زده کوونکو دا یو مثال. مثلا یو بل مثال کار وکړو. مثلا د میتایل په ځای مونږ ایتایل لیکو. د ایتایل فورمول ګرانو زده کوونکو C2H5. اوس که تاسو ته دا سوال پیدا شي چې دا د کوم ځای نه مونږ پیدا کړه، تاسو پوهیږئ چې د الکایل فورمول څه وو؟ CnH2n-1. نو په دې کې کاربن د n قیمت یو وو. نو کله چې کاربن یو وي نو هایدروجن څو کیږي؟ 3 کیږي. نو که په دې کې 2n 2 قیمت ولري نو C2H څو کیږي؟ 2 ضرب 2. د n په ځای مونږ 2 ولیکو. 2 ضرب 2 4 4 جمع 1 5. نو وګورئ C2H5 او د دې د کیتون وظیفوي ګروپ داسې کاربونیل ګروپ لیکو او دلته هم همدا لیکو C2H5. نو ګرانو زده کوونکو اوس تاسو ماته ووایئ چې د دې نوم څه ده؟ نو د دې د نوم اخیستو لپاره مونږ باید اول کې څه ولیکو؟ په اول کې مونږ دای لیکو. دای یعنی دوه. دای ایتایل او د آخري نوم کیتون. ښه ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې متناظر کیتونه پیژندلي وي. اوس راځو غیر متناظر کیتونونه څه ته وایي؟ هماغسې چې مونږ وویل ګرانو زده کوونکو په دې کې الکایلونه څه لري؟ فرق لري. نو وګورئ په یو کې ار ده او په بل کې زبر هم موجود ده، یعنی دواړه مختلف دي. مثلا ګرانو زده کوونکو د دې مثال په دې کې یو دانه RCH3 لیکم میتایل او بل کې د کیتون وظیفوي ګروپ او په دې کې C2H5 لیکم. نو څه فکر کوئ ګرانو زده کوونکو؟ اوس آیا هماغسې چې موږ د متناظر کیتونونه نومونه یې واخیسته آیا همدا طریقه ده؟ نه ګرانو زده کوونکو موږ باید بله طریقه یعنی د بل طریقې نه موږ باید کار واخلو. نو د دې طریقه یې دا ده ګرانو زده کوونکو نظر له الفبا حروف موږ ګورو. مثلا د دې نوم میتایل ده. په اول کې څه راځي ګرانو زده کوونکو؟ په اول کې میتایل. میتایل دلته ولیکم میتایل. او د دې نوم ګرانو زده کوونکو څه ده؟ ایتایل. اوس څه فکر کوئ کله چې موږ ABC ووایو ABCDE ای اول راځي یا M؟ اول ای راځي. وګورئ ABCDE بیا FGHIJKLM بیا L نه بعد یعنی اول ای راځي بیا M راځي. نو نظر له دې ګورو هماغه مرکب چې تورې اول راشي نو د هغه نوم اول اخلو بیا د هغه نه بعد د بل. نو په دې کې اولنی نوم د دې نوم څه ده ګرانو زده کوونکو؟ ایتایل. نو د دې پښتو نوم یې لیکم ایتایل میتایل او په آخر کې دا کیتون ده د کیتون نوم یې اخلو کیتون. مثلا یو بل مثال ګرانو زده کوونکو که مونږ کار وکړو تاسو په کتاب کې هم د دې نوم اخیستل شوی ده. په جدول کې وګورئ میتایل فینایل کیتون. میتایل فینایل کیتون یې مونږ ولیکو. نو ګرانو زده کوونکو دلته یوازې مالیکولي فورمول لیکل شوی ده. زه هماغه ساختماني فورمول هم لیکم بیا د دې په اړه انشاءالله مفصل وایو. نو اول د فینایل رسم وکړو هماغه مرکب
نو دا ګرانو زده کوونکو دا د فینایل مرکب هماغه ساختماني څه ده؟ ساختماني فرمول ده. بل کیتون د کیتون هماغه وظیفوي ګروپ او بل څه و ګرانو زده کوونکو؟ بل میتایل و. میتایل CH3. ښه ګرانو زده کوونکو د دې نوم څه رقم ده؟ میتایل فینایل کیتون. میتایل فینایل او په آخر کې هم کیتون. د څه لپاره موږ اول میتایل وویل ګرانو زده کوونکو؟ میتایل دلته ولیکو میتایل او بل فینایل. نو په دې کې ګرانو زده کوونکو په ABC کله چې تاسو ABC وایي نو اولنی حرف چې راځي څه ده؟ M ده. بیا MNOP یعنی درې تورې بعد بیا P راځي. د همدې لپاره موږ میتایل د اول د میتایل نوم واخیسته، بیا د فینایل، بیا آخر کې د کیتون نوم موږ واخیسته. ښه ګرانو زده کوونکو راځئ چې یو ځلې بیا تاسو ته تشریح وکړم کیتونونه. کیتونونه هغه هایدروکاربونونو ته وایي چې د هغوی په وظیفوي ګروپ کې اکسیجن موجود دی، نو دې ته اکسیجني مشتقات هم موږ ویلی شو. بل ګرانو زده کوونکو کیتونونه دوه الکایل سره وصل دي او په دوه ډوله دي. یو متناظر کیتون او بل غیر متناظر کیتون. متناظر کیتون هغه کیتونونو ته وایي چې دا دواړه الکایلونه یو بل سره مساوي وي، یو رقم وي یا د هغوی کاربونونه مساوي وي. مثلا یو مثال مونږ کار وکړو چې په دې کې دا اولنی میتایل ده، دا میتایل دا میتایل یعنی یو رقم دی، د هغوی کاربونونه یو اندازه دي. دلته هم یو کاربن مونږ لرو، دلته هم. نو د دې نوم کله چې د متناظر کیتون مونږ نوم اخلو نو اول کې مونږ دای اضافه کوو. دای یعنی دوه، د دې لپاره چې دوه دانې دي دای مونږ وایو. بیا میتایل، د دې دواړو نومونه میتایل او آخر کې کیتون. ګرانو زده کوونکو داسې هم تاسو کولی شئ ولیکئ او داسې هم. د همدې لپاره ما دوه مثال کار وکړ چې په هغوی کې دا دواړه د کیتونونو وظیفوي ګروپ یې ما ولیکل چې هر یو تاسو لیکئ هغه صحیح ده. نو دلته وګورئ ګرانو زده کوونکو دا ایتایل ده، دواړو خواو کې ایتایل، نو همدې لپاره موږ دای ایتایل کیتون ویل. اوس راځو غیر متناظر کیتون. هغه کیتونونو ته وایي چې د هغوی هماغه الکایلونه یو بل سره څه وي ګرانو زده کوونکو؟ فرق ولري یعنی توپیر ولري. نو مثلا یو مثال مونږ کار وکړو چې د دې مثال څه ده ګرانو زده کوونکو؟ میتایل ده او د دې نوم څه ده؟ ایتایل ده. نو مونږ چې ګورو دلته دواړه مرکبات یو بل نه فرق لري. اولنی کې دا یو کاربن لري مګر دویم کې دوه کاربن لري. نو کله چې د دې نوم مونږ اخلو نو اول د هماغه مرکب نوم اخلو چې د هغه هماغه لومړنی توری اول راشي. کله چې تاسو مثلا ABC وایي د ABC نه شروع کې هماغه چې نږدې راځي، د A ته نږدې راځي یا د A نه هماغه اول چې راځي بیا د هغه نوم اول اخلو. مثلا دلته دا میتایل دا ایتایل. نو ایتایل دلته مونږ ولیکه چې ایتایل اول راځي ABCDE، بیا FGH ته بیا د هغه نه بعد څو حرف بعد یا څو تورې بعد بیا M راځي. د همدې لپاره مونږ اول د ایتایل نوم واخیسته، بیا د میتایل نوم او په آخر کې وظیفوي ګروپ د کیتون ده مونږ د کیتون نوم واخیسته. اوس یو بل مثال ګرانو زده کوونکو دا چې دا د فینایل څه ده؟ ساختماني فرمول ده ګرانو زده کوونکو او دا هم میتایل ده. نو کله چې مونږ د دې نوم اخلو ګرانو زده کوونکو اول د میتایل نوم مونږ واخیسته ځکه چې M د P نه M اول راځي په ABC کله چې مونږ وایو. نو میتایل فینایل کیتون. کیتون د دې لپاره چې دا د کیتونونو له سلسلې څخه دی یا هماغه وظیفوي ګروپ لري. په دې هیله چې زده شوي وي ګرانو زده کوونکو. اوس راځو چې په څو طریقه مونږ کولی شو کیتونونه یې ونوموو. دوه طریقې لري څرنګه چې د هغه نورو وظیفوي ګروپونو کې مونږ ویلی وو چې دوه طریقې لري. یو معمولي طریقه ده ګرانو زده کوونکو او بل ایوپاک یا بین المللي طریقه ده. مثلا په الکول کې وروستاړې څه و ګرانو
کوونکو اول. او په الډیهاید کې څه وو؟ AL. مثلا میتانل، ایتانل. اوس راځو په کیتون کې. نو په کیتون کې وروستاړې ONE ده ګرانو زده کوونکو. څه ده ONE؟ مثلا میتانون، ایتانون، پروپانون او همداسې نور. د کیتونونو نوم ایښودنه. په څو طریقه ګرانو زده کوونکو؟ په 2 طریقه. یوې معمولي او دویم آیوپاک. ښه ګرانو زده کوونکو په معمولي کې خو هماغسې چې موږ د غیر متناظر الکایلونه د غیر متناظر کیتونونه نومونه یې واخیسته، هماغه طریقه ده ګرانو زده کوونکو. مثلا یو بل مثال زه کار وکړم CH3 رابطه C، دا هم C3H څو کیږي ګرانو زده کوونکو؟ 7. اوس بیا هم دا د کوم ځای نه پیدا شو؟ د الکایل عمومي فورمول نه. څه وو؟ دلته بیا هم لیکم CnH 2n مثبت 1. نو n یې څو ده؟ 3 ده. 3 2 ضرب 3 2 ضرب 3 شپږ، شپږ جمع 1 7. نو دا دی ګرانو زده کوونکو. اوس معمولي طریقه یې څه ده ګرانو زده کوونکو؟ نظر له الفبا حروف مونږ ګورو. نو په دې کې اوس کوم یو اول راځي ګرانو زده کوونکو؟ M یا د دې نوم میتایل ده او د دې نوم پروپایل ده. نو د دې نوم ګرانو زده کوونکو میتایل، پروپایل اول مونږ د دې نوم واخیسته ځکه چې M اول راځي، بیا د دې نوم پروپایل او آخرینی د همدې وظیفوي ګروپ مونږ نوم اخلو چې کیتون ده. کیتون. ښه ګرانو زده کوونکو یو بل مثال. مثلا دلته یې لیکم C3H رابطه C2 رابطه O رابطه C2H 5 د همدې فورمول نه. نو ګرانو زده کوونکو اوس تاسو ماته ووایئ چې د دې نوم څه رقم زه واخلم؟ اول د دې نوم واخلم یا د دې نوم واخلم؟ څه فکر کوئ؟ د دې نوم څه ده ګرانو زده کوونکو؟ د دې نوم پروپایل ده او د دې نوم ایتایل ده. نو اول ایتایل راځي یا پروپایل ګرانو زده کوونکو؟ نو اول ایتایل راځي ځکه چې کله مونږ ABC ووایو اول ایتایل راځي. نو اول د ایتایل نوم ایتایل، بیا پروپایل او آخر کې کیتون. ښه ګرانو زده کوونکو دا هم معمولي طریقه چې په معمولي طریقه کې داسې مونږ کولی شو چې د یو کیتون نوم یې واخلو. اوس راځو آیوپاک کې ګرانو زده کوونکو چې په آیوپاک کې کوم طریقه ده؟ ګرانو زده کوونکو په آیوپاک کې اول مونږ باید اوږد زنجیر پیدا کړو، بیا هماغه کاربونونه د هغوی ته مونږ نمبر وهو او د هغه نوم یې اخلو. او وروستاړی په دې کې مهم څه ده ګرانو زده کوونکو؟ د الکان هماغه آخرینی الکان چې په آخر کې څه لري؟ ای لري. مونږ ای پاک کوو او د هغه په ځای ONE اضافه کوو. ONE. نو الکانون ده. د دې عمومي طریقه الکانون ده. د دې مثال ګرانو زده کوونکو CH3 رابطه CO تاسو کولی شئ دا رقم هم ولیکئ ګرانو زده کوونکو او په دې کې CH2 او آخر کې CH3.
نو ګرانو زده کوونکو موږ اول باید څه پیدا کړو؟ اول موږ باید اوږد زنجیر پیدا کړو چې اوږد زنجیر یې څه رقم ده. نو ګرانو زده کوونکو دا خپله یو اوږد زنجیر ده، یعنې په دې کې کوم معاوضه نشته چې موږ باید دلته همغه اوږد زنجیر پیدا کړو. نو دا خپله یو اوږد زنجیر ده ګرانو زده کوونکو. نو اوس کاربونونو ته نمبر وهو. اوس چې مهمه ده موږ باید کاربن ته نمبر ووهو. نو څه فکر کوئ له تیر درسونو نه څه مفهوم اخیستی؟ یعنې اوس که تاسو ماته ووایئ چې د کوم خوا نه موږ باید دا کاربونونه نمبر ووهو، حتما اوس تاسو پوهیږئ ګرانو زده کوونکو د هغه خوا نه چې همدا وظیفوي ګروپ نږدې راځي. آفرین ګرانو زده کوونکو. اوس که دې خوا نه شروع کړو 1 2 3 4. اوس که د دې خوا نه شروع کړو 1 2 3 4. نو کوم یو دا وظیفوي ګروپ ورته نږدې راځي ګرانو زده کوونکو؟ دا یا دا؟ دا صحیح راځي ځکه چې که د دې خوا نه شروع کړو نو 3م نمبر اخلي، که د دې خوا نه شروع کړو نو 2م نمبر اخلي. نو هماغه پاسنۍ صحیح ده. نو ګرانو زده کوونکو اوس موږ څه وایو؟ 2 د هماغه کاربن نوم چې په هغه کې وظیفوي ګروپ موجود ده. اوس ټول کاربنونه موږ حسابوو 1 2 3 4. 4 کاربن موږ لرو. نو 4 ته په لاتین کې څه وایي ګرانو زده کوونکو؟ بیوتان. نو ګرانو زده کوونکو دا خپله یو کیتون ده، د دې هماغه وظیفوي ګروپ نه موږ پوهیږو. نو وروستاړې څه ده ګرانو زده کوونکو؟ ONE ده. وروستاړې ONE. نو د دې نوم څه شو ګرانو زده کوونکو؟ 2 بیوتانون. د دې نوم 2 بیوتانون. ګرانو زده کوونکو همدې طریقه ده تاسو کولی شئ مثلا یو بل مثال که یو هایدروجن او کاربن زه بل هم ولیکم. نو دا 3 پاک کوو، دلته 2 لیکو او بل دلته هم یو 2 او دلته هم یو څه لیکو؟ CH3. نو ګرانو زده کوونکو اوس موږ باید د کوم خوا نه شروع کړو؟ هماغه د دې خوا نه شروع کوو ځکه چې دا 2م نمبر اخلي. اوس دا 4م، دا هم 5م، دا هم 6م. اوس راځو د دې نوم اخلو ګرانو زده کوونکو. نو د دې نوم څه رقم موږ اخیستی شو؟ نو هماغه په 2م کې د کیتون وظیفوي ګروپ ده. نو 2. اوس موږ نمبر هم ووهل. نو ټول څو کاربن لري؟ 6 کاربن لري. 6 ته موږ څه وایو؟ هکسان. او وروستاړې ONE. ګرانو زده کوونکو د دې نوم ده 2 هکزانون. ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې نوی درس مو زده شوی وي. تاسو کورنۍ دنده یې دا ده ګرانو زده کوونکو څرنګه چې ما دا څه لیکلی، نو تاسو کولی شئ چې نور مثالونه یې هم په دې کې کار وکړئ او دا هم خپل کتابچه کې څو ځلې تمرین کړئ تر څو چې زده شي. کله چې تاسو خپله کارخانګي ترسره کړئ تاسو کولی شئ په کومنټ کې موږ ته راواستوئ. که کوم انتقاد پیشنهاد لري نو تاسو کولی شئ په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ. ګرانو زده کوونکو د کتاب PDF هم په همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجوده ده، هماغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. د ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. تر بله جلسې ښه وخت ولرئ. خدای پامان.